درنو حاضرینو له هر څه نه مخکې په بلغاریا کې رامنځته شوې حادثې او د شهیدانو وارثانو تاسو ته تسلیت وایو. په دې سلسله کې زه د بهرنیو چارو وزارت له درنو کارکوونکو او خصوصا د محترم رئیس الوزرا صاحب نه ډېره مننه کوم چې موږ ته روحیه راکړې وه چې په دې موضوع کې هر څومره مصارف کېږي، هر څومره ته په تلاش کېږي، باید اسلامي امارت یې ترسره کړي. له کومې ورځې نه چې دا حادثه پیښه شوې ده، اسلامي امارت بیا خصوصا د بهرنیو چارو وزارت شپه ورځ په دې ته په تلاش کې اوسي څنګه شهدا او اجساد خپل وطن ته را انتقال کړي. لوی مشکل چې مخې ته راغی هغه د نړیوالو ظالمانه بندیزونو له امله چې په بانکي سیستم باندې بندیزونه دي. دوه وارې مې هڅه وکړه چې پیسې انتقال کړو، خو نه انتقالېدې. د فوقالعاده تیاري کوشش یې وکړو چې رأساً یې بلغاریا ته ونیوو، هغه د بندیزونو له امله نه سوی تللی. له دې وجې دا سلسله وځنډېدله او مصارف یې هم تر هغه عادي حالت جګ سو، خو بیا هم الحمدلله وتوانېدلو چې د خپلو هیوادوالو اجساد خپلو کورنیو ته ورسول. داسې د موږ هیوادوال همیشه له دا ډول مشکلاتو سره مخامخ وي. زه فکر کوم هر هغه جهت، هر هغه هیواد چې د افغانستان په مظلوم ولس یې دا بندیزونه لګولي دي، هغوی له دې ولس سره ظلم کوي. په هیڅ نوع نړیوالو نورمونو کې داسې ماده نشته چې په ولس ته داسې بندیزونه ولګول شي چې له هغه نه د تجار هم متاثره وي، له هغه نه د ولس هم متاثره وي، او حتی دغه اثرات په شهداو په اجسادو باندې هم وي چې نه بشر ته دوا او غذا را انتقالېدای شي، نه حیواناتو ته، نه نباتاتو ته. نو موږ له دې نړیوالو نه دا پوښتنه کوو چې آیا دا بشري حقوق دي؟ دا بشري اصول دي؟ دا کوم نورمونه دي؟ دا کوم معیارونه دي؟ لہذا هغه هیوادونه چې په دې بندیزونو کې رول لري، د هغوی ولسونه، هغوی باید په دې باندې غور وکړي چې دا د دوی د ولسونو دپاره هم د شرم خبره ده، او نور دغه ډول شرمناک اعمال د دې ملت په مقابل کې ترسره نه شي.